ښوونځی ستاسې په کور کې. السلام علیکم قدرمنو زده کوونکو، انجینر عزت الله حلیم یم ستاسو لپاره د 12 ټولګي د فزیک په خدمت کې یم. قدرمنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې تاسو ټول په دې باندې پوهیږئ، موږ او تاسو په تیر درسي ساعت کې د مادي میخانیکي خاصیتونو په لړۍ کې د مادي حالتونه ولوسته چې ماده په طبیعت کې په 3 حالتونو پیدا کیږي: جامد، مایع او غاز. دا مو ټول سره وویل او د دې توپیرونه مو واضح کړه. قدرمنو زده کوونکو، بالاخره موږ او تاسو کثافت ته راغلو. ومویل چې کثافت په 2 ډوله دی، یو کتلوي کثافت او بل وزني کثافت. بالاخره د کتلوي او وزني کثافتونو ترمنځ مو اړیکه واضح کړه، د هغې ترمنځ مثالونه مو حل کړه. خو زده کوونکو، موږ او تاسو به د خیر سره نن راځو لومړی درس به موږ او تاسو چې وي د اوبو کثافت، همدارنګه موږ او تاسو به نسبي کثافت یا مخصوصه کثافت به خوږو زده کوونکو معرفي کوو او بالاخره همداسې به مخکې ځو. خوږو زده کوونکو، موږ او تاسو عنوان دی نن د اوبو کثافت. قدرمنو زده کوونکو، ځان سره یاد لرئ چې د خالص اوبو کثافت چې دی دا ثابت قیمت لري چې مقدار یې څومره دی. ځان سره یاد ولرئ چې ډینسټي اف واټر دا مساوي کیږي 10⁻³ کیلوګرام پر متر مکعب سره. یعنی په 1 متر مکعب کې خوږو زده کوونکو 1000 کیلوګرامه اوبه ځایږي خالصې، چې دا مساوي کیږي 1 ګرام پر سانتي متر مکعب سره. مفهوم د دې خبرې دا شو چې 1 سانتي متر مکعب کې چې دی 1 ګرام اوبه ځایږي، یعنی 1 سیسي په اوبه چې دی په اصل کې خالصې اوبه دا 1 ګرام کتله لري خوږو زده کوونکو، او دا مساوي کیږي 1 کیلوګرام پر 1 لیټر سره. قدرمنو زده کوونکو، که چیرې تاسو په هره برخه دا لیکلي وي چې 1 کیلوګرام پر لیټر، 1 ګرام پر سانتي متر مکعب، 1000 کیلوګرام پر متر مکعب، دا د اوبو کثافت دی، مشکل په دې کې نشته، هر یو یې سم دی خوږو زده کوونکو. مطلب دا ټولې برخې سره مساوي دي. راځو موږ او تاسو د خیره سره د اوبو د کثافت په لړۍ کې راځو نسبي کثافت یا مخصوصه کثافت معرفي کوو. خوږو زده کوونکو، نسبي کثافت یا مخصوصه کثافت د هغه کثافت څخه عبارت دی چې د مادې د کثافت هغه کثافت راواخلو موږ او تاسې د سټنډرډ مادې یا د معیاري مادې په کثافت باندې تقسیم کو. نو داسې وایو چې د مادې کثافت او د سټنډرډ یا معیاري مادې د کثافت ترمنځ نسبت ته نسبي کثافت یا مخصوصه کثافت ویل کیږي. خوږو زده کوونکو، راځم زه تاسو ته لیکم چې نسبي کثافت دا مساوي کیږي د مادې کثافت پر د معیاري مادې کثافت. خوږو زده کوونکو، دا خبره به د ځان سره یاده ولرئ، د مایعاتو او جامداتو لپاره معیاري ماده څه شی دی؟ اوبه دي. نو موږ او تاسو کولی شو د معیاري مادې کثافت په ځای باندې لیکلی شئ تاسې چې د اوبو کثافت. نو خوږو زده کوونکو، نسبي کثافت لپاره زه تاسو لیکم چې سپیسیفیک ګریویټي دا مساوي کیږي د مادې کثافت ډینسټي پر د اوبو کثافت DW سره. نو خوږو زده کوونکو، دا به هم ځان سره یاد ولرئ چې مخصوصه کثافت یا نسبي کثافت چې دی دا یو بې واحده کمیت دی. زه به درته ولیکم چې یادونه مخصوصه کثافت څه شی دی؟ یو بې واحده کمیت دی. مفهوم د دې خبرې دا شو خوږو زده کوونکو چې دلته هم کثافت دی او دلته هم کثافت دی. نو د کثافت واحد دلته کیلوګرام پر متر مکعب، دلته هم کیلوګرام پر متر مکعب در سره اختصاریږي. نو بالاخره موږ او تاسو ته یو ثابت عدد یا ثابت قیمت راکوي راته. نو قدرمنو زده کوونکو، دا واخلئ ځان سره، راځو د همدې مطابق یو مثال حلوو. مثال په دې ډول دی خوږو زده کوونکو، د فولادو کثافت 2800 کیلوګرام پر متر مکعب او د اوبو کثافت 1000 کیلوګرام پر متر مکعب دی. د فولادو نسبي کثافت یا مخصوصه کثافت پیدا کړئ. خوږو زده کوونکو، راځئ موږ او تاسې د فولادو نسبي کثافت یا د فولادو مخصوصه کثافت پیدا کوو. که چیرې د فولادو کثافت زه لیکم چې ډینسټي اف سټیل دا مساوي کیږي 2800 کیلوګرام پر متر مکعب سره، او د اوبو کثافت راکړی چې د واټر ډینسټي چې ده هغه څومره ده؟ 1000 کیلوګرام پر متر مکعب ده. تاسې د فولادو لپاره څه شی پیدا کړئ؟ مخصوصه کثافت خوږو زده کوونکو پیدا کړئ. د دې د پیدا کولو لپاره اسانه خبره زه تاسو ته وکړم، واضح کوم یې درته. 2800 دي دا موږ او تاسو ته په MKS سیستم کې راکول شوی دی. د اوبو کثافت هم MKS سیستم کې تاسو ته معلوم دی، که درې نه کیم تاسو ته معلوم دی چې 10⁻³ یا 1000 کیلوګرام پر متر مکعب. نو دا به راواخلئ 3 خانې اشاریه به چپې خواته انتقال کړي، نو 9.3. نو داسې هم چې مخصوصه کثافت 9.3 دی خوږو زده کوونکو. خو راځو موږ او تاسو څه شی کوو؟ دلته یې حلو چې رښتیا هم موږ او تاسو 9.3 راکوي که نه راکوي. نو زه داسې وایم چې مخصوصه کثافت مساوي کیږي د مادې کثافت، ماده څه شی ده؟ سټیل دی یا فولاد دی، پر د اوبو کثافت. دا مساوي کیږي مادې کثافت پکې 2800
کیلوګرام پر متر مکعب شو. پر د اوبو کثافت 1000 کیلوګرام پر متر مکعب شو. اوس زده کوونکو تاسو ټول په دې باندې اوس پوهیږئ چې کیلوګرام پر متر مکعب سرعت کې هم شته او په مخرج کې هم شته. د دې سره اختصار شو 2 صفرونه، د دې 2 صفرونو سره اختصار شو 28 تقسیم 10. نو تاسو ټول په دې باندې پوهیږئ چې 28 تقسیم 10 8.8 کېږي. پوهیږئ ټول چې یو بې واحده کمیت شو. خو اوس زده کوونکو د دې مفهوم دا شو دا په اصل کې د اوبو سره د نورو اجسامو چې دی پرتله د کثافتونو د دې مفهوم دا شو چې د سټیلو یا د فولادو کثافت چې دی دا نسبت اوبو ته 8.8 چنده زیات دی. خو زده کوونکو دا یوه پرتله دی. که دا چېرته تاسې راواخلئ په اوبو کې واچوئ نو په اوبو کې به دا ډوبېږي. انشاءالله چې په 12 ټولګي به تاسو زه باور لرم چې تاسو به ویلي وي. خو زده کوونکو که چېرته دغه کثافت د څه شي نه کم شي، د 1 نه کم شي، نو په دې صورت کې دا د جسم به وي دا به د اوبو په سر لامبو وهي. ګرانو زده کوونکو همدارنګه که چیرې دغه کثافت پوره 1 شي نو په دې صورت کې به دا جسم په اوبو کې د تعادل په حالت کې نیم به ډوب وي او نیم به پورته خواته وي. چې په دې موضوعاتو کې تاسو د ارشمیدس په قوانینو کې خوږو زده کوونکو غږېدلي یو موږ او تاسو سره. نو راځو موږ او تاسو دغه کوم مثال چې حل کې راځو مخکې ځو. خوږو زده کوونکو دویم مثال ته متوجه شئ. د یوې مادې کثافت زه داسې وایم چې د یوې مادې کثافت څومره دی 2.3 ګرام پر سانتي متر مکعب دی. تاسو د نوموړې مادې لپاره څه پیدا کړئ؟ مخصوصه کثافت خوږو زده کوونکو پیدا کړئ. نو کله چې تاسو داسې مثال سره مخ شئ تاسو فکر کوئ چې د یوې مادې کثافت یوازې راکړی. موږ او تاسو د اوبو کثافت نه دی راکړی. نه، د اوبو کثافت به خوږو زده کوونکو ستاسو ټولو په یاد اوس دی. نو تاسو به ځان سره ولیکئ چې د اوبو کثافت مساوي کیږي 1 ګرام پر سانتي متر مکعب دی. تاسو ذهن ته داسې پوښتنه راځي چې 1 ګرام پر سانتي متر مکعب او مخکې لیکلی 1000 کیلوګرام پر متر مکعب دا سره مساوي دي. دا مې د دې په خاطر ولیکلو چې دلته په CGS سیستم کې راکول شوی، نو دلته هم ما د اوبو کثافت په CGS سیستم کې ولیکلو. نو اوس راځم څه شی کومه محاسبې ته راځو. وایي چې مخصوصه کثافت دا مساوي کیږي د مادې کثافت پر د اوبو کثافت. دا مساوي کیږي د مادې کثافت څومره دی 2.3 ګرام پر سانتي متر مکعب پر د اوبو کثافت 1 ګرام پر سانتي متر مکعب سره. خوږو زده کوونکو واحدات سره اختصار شو 2.3 تقسیم 1 نو 2.3 سره نو بالاخره مخصوصه کثافت 2.3 کیږي. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو دلته بل څه زده کړه. موږ او تاسو لنډه خبره بله زده کړه. که چیرې په CGS سیستم کې د یوې مادې کثافت راکول شوی وي او راته ووایي چې تاسو د دې څه پیدا کړئ، نسبي کثافت یې پیدا کړئ یا مخصوصه کثافت یې پیدا کړئ، نو د هغې کثافت څخه یوازې او یوازې واحد لرې کړئ. څه شی چې پاتې شو هماغه مخصوصه کثافت دی. قدرمنو زده کوونکو دا د ځان سره واخلئ. موږ او تاسو یو بله موضوع شروع کوو چې هغې ته الاسټیسیټي یا ارتجاعیت ویل کیږي. خوږو زده کوونکو ارتجاعیت څه شی ته ویل کیږي؟ که چیرې په یو جسم باندې قوه وارده شي د قوې د واردولو په صورت کې نوموړی جسم خپل شکل ته تغییر ورکوي او د قوې د لرې کولو په صورت کې نوموړی جسم بیرته خپل حالت ته راځي چې دې خاصیت ته د جسم څه ویل کیږي؟ ارتجاعیت ویل کیږي. قدرمنو زده کوونکو د ارتجاعیت څخه په انجینري کې ډېره زیاته استفاده کیږي. څومره بیمان چې اندازه کیږي، څومره دا سیخان چې پکې اچول کیږي، دا ټول د ارتجاعیت په خاطر باندې خوږو زده کوونکو کله چې په هغې باندې زلزله راشي همدارنګه نورې قوې په دې باندې واردې شي نو هغه خپل شکل ته تغییر ورکوي خو ماتېږي نه. کله چې خپل شکل ته تغییر ورکړي نو د قوې د لرې کولو په صورت کې یعنې د زلزلې قوه وه او که نور بار قوې وي نو په دې صورت کې هغه قوې چې ترېنه لرې شي بیرته خپل حالت ته راځي. خوږو زده کوونکو دې ته څه ویل کیږي؟ د موادو ارتجاعیت ویل کیږي. فرض مثال دا یو جسم شو، په دې باندې قوه زه واردوم. د قوې د واردولو په صورت کې دا کږیږي یوه اندازه چې دې ته د جسم څه ویل کیږي؟ ارتجاعیت. خو په دې شرطه که چېرته قوه ترېنه لرې کړم بیرته باید خپل حالت ته راشي. خوږو زده کوونکو نظر ارتجاعیت ته اجسام په څو ډوله دي؟ په 3 ډوله دي. راځو اول لیکو ارتجاعي اجسام، دویم غیر ارتجاعي اجسام، او دریمه نیمه ارتجاعي اجسام. قدرمنو زده کوونکو موږ او تاسې نظر ارتجاعي اجسام په 3 ډولو ویشل. ارتجاعي اجسام د هغه اجسامو څخه عبارت دي چې د قوې واردولو په صورت کې خپل شکل ته تغییر ورکړي خو د قوې لرې کولو په صورت کې بیرته خپل حالت ته راشي. دا ارتجاعي اجسام شو. خوږو زده کوونکو لکه ربړ فرض مثال موږ او تاسو په ربړ باندې قوه واردوو د قوې د لرې کولو په صورت کې بیرته خپل حالت ته راځي. که چیرې تاسو په سطحه واچوئ یا بل مطلب همداسې بیرته خپل نارمل حالت کې پرېږدئ. بل غیر ارتجاعي اجسام دي.
د هغه اجسامو څخه عبارت دی چې د قوې د واردولو په صورت کې خپل شکل ته تغییر نه ورکوي. که چېرته قوه نور هم پرې وارده کړو نو دا ماتیږي. دې ته غیر ارتجاعي اجسام ویل کېږي. خوږو زده کوونکو لکه ډبره شوه. په ډبره باندې که چېرې تاسو قوه واردوئ نو دا خپل شکل ته تغییر نه ورکوي، دا کږېږي نه. خو که چېرې تاسو نور هم قوه پرې وارده کړئ تر څو تاسو یې کوږ کړئ نو په دې صورت کې دا ډبره ماتیږي خو خپل شکل ته تغییر نه ورکوي، چې دې ته غیر ارتجاعي اجسام ویل کېږي. قدرمنو زده کوونکو بل نیمه ارتجاعي اجسام دي چې خپل شکل ته په مکمل ډول باندې تغییر نه ورکوي لکه ربړ. نیمه ارتجاعي اجسام د هغه اجسامو څخه عبارت دي چې د قوې د واردولو په صورت کې یو څه اندازه په شکل کې تغییر راځي، خو د قوې د لرې کولو په صورت کې بیرته خپل حالت ته راځي، خو هغه اندازه خپل حالت ته نه راځي لکه موږ او تاسې چې څومره لومړنی حالت یو لکه سټیل یا اوسپنه چې موږ او تاسې وایو. که یو سیم تاسې راواخلئ په سیم باندې قوه وارده کړئ نو په دې صورت کې سیم کږېږي، خو که قوه ترې نه لرې کړئ خپل حالت ته بیرته راځي، خو یو څه اندازه کوږوالی یا بینډینګ بیا هم پکې موجود وي. خوږو زده کوونکو چې دې ته څه ویل کېږي؟ نیمه ارتجاعي اجسام ورته ویل کېږي. خوږو زده کوونکو زموږ او تاسې بله موضوع ده تراکمي فشار یا ټینش چې ورته ویل کېږي. خوږو زده کوونکو تراکمي فشار یا ټینش هم ورته ویل کېږي او همدارنګه سټریس هم ورته ویل کېږي. خوږو زده کوونکو دا د جامداتو د فزیک ډېره اهمه خبره ده چې مقاومت مواد ورته ویل کېږي. په انجینري کې لوستل کېږي. که خدای وکړ تاسو به انجینري فاکولټې ته لاړئ نو انشاءالله تاسو به مواد مقاومت کې تراکمي فشار، سټریس، سټراین دا برخې به تاسو خوږو زده کوونکو په لومړي ځل باندې به انشاءالله هلته بیا په سمه توګه باندې لولئ. قدرمنو زده کوونکو سټریس څه شي ته ویل کېږي؟ د یو سیم په مقطع باندې وارده قوې ته سټریس ویل کېږي یا تراکمي فشار ویل کېږي. خوږو زده کوونکو دې لپاره چې زه اوس دا یو سیم دی فرض مثال زه معلوم کړم چې دا څومره مقاومت لري، د دې د مقاومت لپاره زه دې څخه یو جسم راځوړندوم او وایم چې ته ودرېږه دا سیم شکېږي او که نه شکېږي. نو کله چې زه دې نه قوه واردوم په دې باندې مطلب دغه وزن په خپله باندې قوه ده نو دغه قوه په واحد سطحه باندې تقسیموم، د دې د مقطع مساحت باندې تقسیموم. دې ته څه ویل کېږي خوږو زده کوونکو؟ سټریس ورته ویل کېږي یا تراکمي فشار ورته ویل کېږي. نو زه داسې کوم چې تراکمي فشار دا مساوي کېږي وارده قوه پر د مقطع مساحت. خوږو زده کوونکو تراکمي فشار مساوي کېږي وارده قوه پر د دې مقطع مساحت. نو داسې وایم چې تراکمي فشار شو دا مساوي کېږي وارده قوه فورس شو پر ایریا شوه. نو خوږو زده کوونکو د فشار لپاره هم همدغه فورمول دی چې تاسو په 11 ټولګي کې لوستی او د تراکمي فشار له هم همدغه فورمول دی. خو یاد لرئ خوږو زده کوونکو تراکمي فشار او د فشار ترمنځ به یو توپیر زه درته دا واضح کړم. فشار چې دی په واحد سطحه باندې هغه که دا سطحه وي کار یوه سطحه وي د وارده قوې مقدار ته ویل کېږي، د عمودي قوې مقدار ته چې ویل کېږي فشار ویل کېږي. خو دلته چې کومه خبره ده دا په اصل کې د وارده سطحه باندې د وارده قوې په مقابل کې چې کومه عکس العمل قوه ده هغه عکس العمل قوه په واحد سطحه دې د تراکمي فشار خوږو زده کوونکو ویل کېږي. نو تراکمي فشار مساوي کېږي اف پر ا سره. راځو خوږو زده کوونکو دې واحدات موږ او تاسو مطالعه کوو. د دې د واحداتو لپاره زه راځم لومړی درته وایم چې انعکاس سیستم کې واحد انعکاس سیستم کې د قوې واحد څه شی دی؟ د قوې واحد نیوټن پر د سطحې واحد څه شی دی؟ میتر مربع. نیوټن پر میتر مربع پاسکال کېږي. ورپسې سی جی ایس سیستم کې د قوې واحد څه شی دی؟ ډاین پر د سطحې مساحت واحد سانتي میتر مربع. ډاین پر سانتي میتر مربع باري کېږي. خوږو زده کوونکو بل هم یاد لرئ ځان سره ام ټي ایس سیستم او نورو سیستمونو کې هم واحدات لري چې موږ او تاسې په 11 ټولګي مطالعه کړي دي. فقط دلته همدغه ځان سره یاد ولرئ چې پاسکال شو، بل په سی جی ایس سیستم کې باري شو. او خوږو زده کوونکو ستاسو په کتاب کې یو خبره واضح کړې ده خو هغه سمه نه ده قدرمنو زده کوونکو. کیلو نیوټن یې لیکلی دی. خوږو زده کوونکو د تراکمي فشار او همدارنګه یا د ټینش لپاره خوږو زده کوونکو ستاسو په کتاب کې یو بل واحد هم لیکلی دی چې ډېره مهمه خبره د هغې باندې هم ځان پوه کوئ. کیلو پاسکال پر ملي متر مربع دی. نو موږ او تاسو به دلته ولیکو چې د قوې واحد نیوټن دی پر دا چې د سیم او د نورو برخې د مقطع ډېرې کوچنۍ وي نو هغه په عموما که تاسو چېرته وایئ چې یاره څو ملي سیخ ګوره په ملي متر اندازه کېږي نو د مقطع مساحت په ملي متر مربع شو. نو کولی شو وایي چې نیوټن پر ملي متر مربع چې دی دا هم د تراکمي فشار واحد دی چې دا مساوي کېږي. نیوټن په ځای باندې په خپله لیکم چې نیوټن پر 1 ملي متر مربع زه غواړم څه شي ته جوړ کړم؟ ایسای واحد ته جوړ کړم یعنې متر مربع ته جوړ کړم. دا به شي 10 په توان د -6 متر مربع او دا به مساوي شي 10 په توان د -6 نیوټن پر متر مربع.
او دا مساوي کېږي 10 په توان د شپږو ته. موږ او تاسې ګورئ یو وایو چې فرض مثال دیکا، بل وایو چې هکتو 10 په توان د 2 کېږي، بل وایو کیلو 10 په توان د 3 کېږي، بل وایو چې میګا 10 په توان د شپږ کېږي. نو داسې وایم چې دا مساوي کېږي میګا نیوټن پر میټر مربع پاسکال. نو داسې هم خوږو زده کوونکو تاسې ویلی شئ چې د تراکمي فشار د اندازه کولو واحد چې دی ام پی ای دی، یعنې میګا پاسکال هم دی خوږو زده کوونکو، چې یو میګا پاسکال دا مساوي کېږي نیوټن پر ملي میټر مربع سره. خوږو زده کوونکو مثال ته متوجه شئ. یو میسي سیم چې قطر یې 0.003 متره دی، د هغه د سټریس د اندازه کولو لپاره یو تخنیکي لابراتوار ته استول کېږي. تخنیکي کارکوونکي د سیم د مقطعې څخه 10 کیلوګرامه کتله ځوړندوي. د سیم پر مقطع فشار د کیلو پاسکال له جنسه عبارت دی. له خوږو زده کوونکو یاد ولرئ تاسو ځان سره دلته موږ او تاسو ته یوازې قطر راکړی دی. موږ او تاسو پوهیږو چې سټریس مساوي کېږي اف پر ای سره، خو دا هم ځان سره یاد ولرئ چې ستاسو په کتاب کې تر دې ځای پورې حل کړی دی چې سټریس مساوي کېږي اف پر ای سره، او بالاخره دلته یې لیکلی او دی بیا تقسیم کړی نه دی. مطلب موږ او تاسو کولی شو چې دا تقسیم کړو، بالاخره چې حاصل هر شی راځي په هغې باندې کار وکړو. قدرمنو زده کوونکو راځئ متوجه شئ دلته د یو سیم د مقطعې قطر څومره دی؟ ډي مساوي کېږي 0.003 متره دی، او د سیم د باندې څومره کتله راځوړندېږي یو تخنیکي لابراتوار کې ام مساوي کېږي 100 کیلوګرامه کتله ترېنه راځوړندېږي. که چیرې د جي قیمت 10 متر پر سیکنډ مربع وي نو تاسې چې پیدا کړئ؟ سټریس پیدا کړئ، فشار. خوږو زده کوونکو یاد ولرئ د فشار د اندازه کولو لپاره موږ تاسو پی لیکو، او که چا چېرته د کوچنۍ دلتا څخه استفاده کړې وه هم په دې کې مشکل نشته. دا هم په حسابي سیستم کې، دا هم په حسابي سیستم کې، دا قیمت هم په حسابي سیستم کې راکړل شوی. راځئ لومړی موږ او تاسو پوهیږو چې فشار مساوي کېږي اف پر ای سره. اف هم نشته، ای هم را سره نشته. اف دپاره خو زه کولی شم وزن دی، فرض مثال د جسم کتله چې راته معلومه وه نو وزن زه کولی شم، وزن په خپله باندې قوه ده نو وزن زه پیدا کولی شم. پوهیږم چې ډبلیو مساوي کېږي ام ضرب جي. لومړی به راواخلم وزن به پیدا کړم، داسې لیکم چې اف مساوي کېږي د وزن سره، او وزن مساوي کېږي کتله ضرب د ځمکې جاذبې تعجیل، دا مساوي کېږي ام په ځای باندې ولیکم چې 100 کیلوګرام ضرب جي په ځای 10 متر پر سیکنډ مربع. نو بالاخره اف به مساوي شي 10 په 100 کې 1000 کیلوګرام ضرب متر پر سیکنډ مربع نیوټن کېږي. نو قوه پیدا شو چې 1000 نیوټنه شوه. اوس راځو چې پیدا کړو د مقطعې مساحت. موږ او تاسو کولی شو د مقطعې مساحت عموما دایره وي. خوږو زده کوونکو چیرې موږ او تاسو دا قطر راکړي نو قطر چې راکړي موږ او تاسو ته نو د قطر څخه په استفاده باندې موږ او تاسو کولی شو د دې مقطعې مساحت پیدا کړو. ولې دایره ده او دایرې مساحت موږ او تاسو کولی شو د قطر نه پیدا کړو. نو زه داسې کوم وایم چې مساحت د پیدا کولو لپاره پوهیږم چې دا مساوي کېږي پای آر مربع سره. خو دا چې قطر راکړه نو کولی شي د آر په ځای باندې داسې ولیکئ چې دا مساوي کېږي پای آر په ځای باندې ولیکم چې ډي پر 2 کل مربع، او دا مساوي کېږي پای پر 2 چې مربع شي 4 ډي مربع، دا به مساوي شي. پای په ځای به خوږو زده کوونکو قیمت وضع کړم چې 3.14 پر 4 ضرب ډي مربع. ډي مربع په ځای باندې ولیکم چې 0.003 کل مربع. خوږو زده کوونکو دا په علمي روش برابر کړم، ولیکم چې 3.14 پر 4 ضرب د دې په ځای باندې ولیکم چې 3 ضرب 10 په توان د -2 کل مربع. ګرانو زده کوونکو اوس به څه شی وکړو؟ موږ تاسو به مساحت د پیدا کولو لپاره مخکې ځو. 3.14 تقسیم 4 لیکم 3.14 پر 4 ضرب 3 چې مربع شي 9 کېږي ضرب 10 په توان د -2 په 2 کې -4 څه شی متر مربع، او دا مساوي کېږي 3.14 به راواخلئ په 9 کې به یې ضرب کوئ، بیا به یې تقسیم یې څو کوئ؟ تقسیم به یې 4 کوئ، بالاخره 10 په توان -4 به ورسره د ضریب په شکل باندې ولیکئ. نو دا به مساوي شي 7.1 ضرب 10 په توان د -15 متر مربع. نو خوږو زده کوونکو مساحت پیدا شو او موږ او تاسو سره قوه هم پیدا ده. نو اوس به څه شی وکړو؟ اوس به راشو موږ او تاسو به سټریس پیدا کړو یا فشار. تراکمي فشار مساوي کېږي اف پر ای سره. دا مساوي کېږي اف قیمت څومره دی؟ د اف قیمت 10 په توان د 3 یا 1000 نیوټنه پر 1.1 ضرب 10 په توان -15 متر مربع سره شو. خوږو زده کوونکو تاسو به څه شی وکړئ؟ د 10 په توان د 3 ضریب موږ او تاسو پوهیږو چې 1 دی، نو 1 تقسیم 1.1 دا به مساوي شي 0.138 ضرب 10 په توان ده. دا به صورت ته پورته شي 10 په توان د -15 او 3 10 په توان د -8 نیوټن پر متر مربع پاسکال کېږي. اوس به خوږو زده کوونکو راشم دا په علمي روش ولیکم چې 1.38 ضرب 10 په توان ده
څو لس په توان د مثبت 7 پاسکاله. دا ځواب شو قدرمنو زده کوونکو. خو موږ او تاسې کولی شو عموما دغه سټریس یا تراکمي فشار چې دی دا د کیلو پاسکال له جنسه بیانیږي. نو زه کولی شم دا داسې هم ولیکم چې 1.38 ضرب لس په توان د څو لس په توان د ولیکم چې فرض مثال یو هم لیکلی شم د میګا پاسکال له جنسه یې لیکلی شم او د کیلو پاسکال له جنسه چې لیکم نو بیا به داسې لیکم چې لس په توان د 4 ضرب لس په توان د 3 پاسکاله. نو دا به مساوي شي 1.38 ضرب لس په توان د 4 په خپله او لس په توان د 3 ته کیلو وایم او پاسکال ورسره په خپله پاسکال شو. نو خوږو زده کوونکو داسې وایم چې 1.38 ضرب لس په توان د 4 کیلو پاسکاله. قدرمنو زده کوونکو دا به د ځان سره واخلئ خو یاد ولرئ ځان سره که چېرته تاسو همدغه ځواب فرض مثال په کانکور کې دا تاسو ته راشي تاسو وایئ چې 1.38 ضرب لس په توان د 4 کیلو پاسکال پکې نشته نو کولی شئ میګا پاسکال ته هم تاسې جوړ کړئ ځکه عموما میګا پاسکال باندې هم اندازه کېږي. نو زه تاسو دلته اندازه کوم. زه دلته درته داسې هم لیکلی شم د دې ځای باندې ګوره خوږو زده کوونکو وبلیکم چې سټریس مساوي کېږي 1.38 ضرب لس په توان د 7 پاسکاله. دا شو که نه. اوس راځم داسې هم درته لیکلی شم چې دا مساوي کېږي 1.38 ضرب لس په توان د 1 ضرب لس په توان د 6 پاسکاله. که اوس څخه بیا یو که د 1 6 بیرته وراته راکوي فقط تغییر شکل مې کې دا مساوي کېږي لس په توان د 1 لس په 1.38 کې 14.8 ضرب لس په توان د 6 لس په توان د 6 ته میګا نشم ویلی میګا پاسکالو سره. خوږو زده کوونکو داسې هم لیکلی شي چې 14.8 میګا پاسکاله او داسې هم لیکلی شي چې 1.38 ضرب لس په توان د 4 کیلو پاسکاله. دا د ځان سره واخلئ. ښه خوږو زده کوونکو زموږ او تاسې بله موضوع ده سټراین. سټراین خوږو زده کوونکو موږ او تاسې څنګه تعریفوو؟ که چیرې ګورئ خوږو زده کوونکو که چیرې دا مارکر دی فرض مثال اوږدوالی څومره دی اوږدوالی دغه څومره برخه چې تاسو ته سره ښکاري فرض مثال همدومره اوږدوالی لري. په دې باندې زه قوه واردوم. د قوې د واردولو په صورت کې دا څومره زیات شو د دې مارکر د سر په اندازه باندې زیات شو. نو زه داسې وایم ګرانو زده کوونکو که چیرته یو سیم وي یا یو جسم وي د هغې ټول اوږدوالی څومره وي د L0 په اندازه باندې د هغې اوږدوالی وي. د قوو د واردولو په صورت کې د هغې طول کې څومره تغییر راشي د دلتا ال په اندازه باندې د هغې په طول کې تغییر راشي. خوږو زده کوونکو څومره په طول کې تغییر راغی د دلتا ال په اندازه باندې په طول کې تغییر راغی. نو په دې صورت کې زه داسې وایم دغه دلتا ال چې دی په طول کې تغییر دا راواخله په لومړني طول باندې تقسیم کړه ته موږ او تاسو ته څه راکوي سټراین راته راکوي. یا کیدای شي دا قوه چې ده دلته دا قوه کششي قوه شوه یا د راښکلو قوه شوه. کیدای شي دا قوه چې ده کمپریسلي قوه وي. کولی شو موږ او تاسې قوه په دې ډول باندې پرې وارده کړو. کله چې قوه په دې ډول باندې موږ وارده کړه نو جسم راکم شو. مخکې دومره اوږدوالی لرلو اوس راکم شو دومره اوږدوالی لرلو. نو په دې صورت کې بیا هم په طول کې د دلتا ال په اندازه باندې تغییر راغی. دا دلتا ال راواخله په ټول لومړني طول باندې تقسیم کړه موږ او تاسو ته څه راکوي سټراین راکوي. خوږو زده کوونکو دا هم ځان سره یاد ولرئ چې دا L0 شو په طول کې تغییر دلتا ال شو. نو ټول اوږدوالی نهایي څومره شو؟ نهایي ټول اوږدوالی خوږو زده کوونکو د ال په اندازه باندې شو. نو زه داسې وایم چې سټراین مساوي کېږي دلتا ال یعنی په طول کې تغییر پر L0 پر لومړني طول سره او دا داسې هم درته لیکلی شم چې ال منفي L0 پر L0 سره. خوږو زده کوونکو موږ او تاسو د سټراین لپاره معادله واخیسته چې اس مساوي کېږي دلتا ال پر L0 یا ال منفي L0 پر L0. او بله خبره دا هم ځان سره یاد ولرئ چې سټراین عموما په اس سره هم کله ښودل کېږي او کله په اپسلون سره هم ښودل کېږي. که چېرته په اپسلون سره ښودل شوی هم په دې کې مشکل نشته. او ضرور بله خبره چې دا به درته ذکر کړم چې وبلیکم یادونه. ګرانو زده کوونکو سټراین یو بې واحده کمیت دی. څه معنا شوی دې خبرې؟ په طول کې تغییر څومره راغی؟ 1 متر. ټول طول یې څومره دی؟ 5 متره. نو 1 متر تقسیم 5 متره متر د متر سره اختصار شو کوم واحد نه راکوي راته. نو په دې صورت کې داسې وایم چې سټراین یو بې واحده کمیت دی چې په طول کې د تغییر او لومړني طول ترمنځ یوازې نسبت ښیي. خوږو زده کوونکو راځو موږ او تاسې دا د ځان سره لومړی واخلئ. راځو د همدې مطابق مثال حل کړو. خوږو زده کوونکو مثال په دې ډول دی که چیرې د یوې میلې طول د قوې په وجه د 200 سانتي مترو څخه
220 سانتي مترو ته زیاتوالی وکړي. نو د میلې سټراین حساب کړئ خوږو زده کوونکو. دلته که سټرس لیکل شوی خوږو زده کوونکو خو دا سټراین دی ښه دلته سټرس نه محاسبه کیږي ولې چې نه د مقطع مساحت شته او نه وارده قوه پې شته. نو قدرمنو زده کوونکو دلته راځئ متوجه شئ د یوې میلې لومړنی طول څومره و 200 سانتي متره و. کله چې موږ په هغې باندې قوه وارده کړه نو هغه کش شو لکه ربړ څومره اوږدوالی شو نهایي طول یې 220 سانتي متره شو. تاسې د نوموړي تولید شی د نوموړي میلې شی پیدا کړئ سټراین خوږو زده کوونکو پیدا کړئ. د سټراین د پیدا کولو لپاره موږ تاسو ټول پوهېږو چې سټراین مساوي کېږي دلته ال پر ال صفر سره. ال صفر راسره شته خو دلته ال راسره نشته نو زه کولی شم داسې ولیکم چې دلته ال مساوي کېږي ال منفي ال صفر سره. نو بالاخره دلته ال به مساوي شي ال پکې 220 سانتي متره منفي لومړنی طول پکې څومره دی 200 سانتي متره. نو بالاخره دلته ال به مساوي شي د 20 سانتي مترو سره. قدرمنو زده کوونکو یاد ولرئ کله چې واحدات په سانتي متر درکړل شوي وي نو اړتیا نشته چې متر ته یې بدل کړئ. که چېرته فوټ درکړل شوي هم اړتیا نشته خو په دې شرط چې دا دواړه واحدات به سره یو شان وي. که چېرته یو شان نه و کوشش وکړئ یو سیستم ته برابر کړئ. که هر سیستم ته برابروئ په ځواب کې کوم تغییر نه راځي. نو راځم دلته اوس لیکم چې اپسلون مساوي کېږي دلته ال پر ال صفر او دا مساوي کېږي دلته ال په ځای باندې ولیکم چې 20 سانتي متره پر ال صفر پکې څومره دی 200 سانتي متره. خوږو زده کوونکو دلته اوس تاسې ټول په دې باندې پوهېږئ چې سانتي متر د سانتي متر سره اختصاریږي صفر د صفر سره اختصار شو نو 2 تقسیمې 20 زه به داسې ولیکم چې دا مساوي کېږي 1.22 صفر نو 1 تقسیمې لاس 0.1 کېږي. نو خوږو زده کوونکو سټراین به یې څومره شي 0.1 شي چې هر کال په دې کې د کانکور سوالونه هم راځي خوږو زده کوونکو. خو ووایم چې متاسفانه ستاسو په کتاب کې دې مطابق کوم مثال نشته. ځان سره همدغه واخلئ تر څو ستاسې زده شي. ښه خوږو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس انشاءالله آینده درسي ساعت کې موږ او تاسې د اوږدوالي او فشار ترمنځ به اړیکه مطالعه کوو. همدارنګه د ارتجاعیت موډل به معرفي کوو د بلک موډل به معرفي کوو او بالاخره به څه معرفي کوو د شیر موډل به خوږو زده کوونکو مطالعه کوو. تر بیا چې زه انجینر عزت الله حلیم ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم په سپېڅلي رب مو سپارم. خوښه او خوشحاله شېبې ولرئ.